یو سړی چې تازه یې واده وکړو او له خپله کوره مسافر شو. 20 کاله وروسته چې کله خپل کور ته راغی نو د ښځې سره یو ځوان هلک په کور کې ناست و. دغه هلک څوک او دې سړي ورسره بیا څه وکړل؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډېره عبرتناکه او له پند نه ډکه قصه در سره شریکوم په دې هیله چې د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. په دې ویډیو کې ستاسو لپاره ډېر زیات عبرت او پند پروت دی او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. یو سړی چې ډېر زیات غریب و خپلې ښځې سره مشوره وکړه چې زه غواړم چې نوکرۍ پسې ووځم او یو چا سره غلامي شروع کړم چې لږې پیسې وګټم او زموږ دا غربت ختم شي او د خپل آینده نسل لپاره یو ښه ژوند جوړ کړو. د هغه ښځې هم ورته اجازت ورکړو. په دې وخت کې د دوی لا لومړی ماشوم هم نو پیدا شوی او د واده یې لږې ورځې شوې وې، خو د ښځې ماشوم په خېټه و. خپله ښځه یې په ځوانۍ کې پرېښودله او غلامۍ پسې یعنې کاروبار او نوکرۍ پسې ووتو ځکه غوښتل یې چې د خپل آینده نسل مستقبل جوړ کړي. هغه ډېر لرې یو بل ښار ته لاړو او 20 کاله د یو مالداره سړي سره خدمت وکړو. 20 کاله وروسته چې کله د هغه مالداره سړي نه اجازت اخیستو او ورته یې وویل چې زه خپل کور ته ځم نو هغه مالداره سړی هم ډېر زیات سخي و. هغه د ته ډېر زیاتې ګډې بیزې او اوښان ورکړل. دا یې امیر او مالداره کو او واپس یې خپل کور ته راولېږو. کله چې دا واپس راتلو نو د ده تلل په یو صحرا کې وشول چې ده یو جونګړه ولیدله چې په هغې کې یو درویش سړی ناست دی. د شپه د دغه درویش سړي خواته راوړه. غریب سړی چې کله د دغه درویش سړي خوا کې کېناستو نو ورته یې وویل چې ما ته څه نصیحت وکړه. هغه درویش سړي ورته وویل چې نصیحت خو به درته زه وکړم خو زه د هر نصیحت قیمت اخلم، یعنی پیسې یا مال دولت اخلم. ده چې کله د قیمت پوښتنه وکړه نو هغه ورته ویل چې د هر نصیحت په بدله کې یو اوښ اخلم. هغه فکر وکړو چې زه مالداره سړی یم که نصیحت راته میلاو شي نو یو اوښ خو څه خبره نه ده. ده ورته وویل چې زه به یې قیمت ادا کړم. بزرګ ورته وویل چې کله هم په اسمان کې ستوري په یو قطار کې ووینې نو زر یو غر ته وخیژه ځکه چې سیلاب راتلونکی وي. دغه سړي چې کله دا نصیحت واورېدو نو ویې ویل چې دا نصیحت زما د کار نه دی، ما ته یو بل نصیحت وکړه. درویش سړي ورته وویل چې بیا قیمت ادا کړه. هغه سړي بیا یو اوښ ورکړو نو بیا ورته بزرګ وویل چې کله هم د یو سړي په سترګو کې شیطاني رڼا او چمک ووینې نو ځان ترېنه ساته، کیدای شي چې دغه سړی ته قتل کړي. ده بیا وویل چې دا نصیحت هم زما د کار نه دی، یو بل نصیحت راته وکړه. دغه بزرګ سړي ورته وویل چې بل قیمت ادا کړه. بیا دې سړي ورته یو بل اوښ ورکړو او بزرګ ورته بیا نصیحت وکړو چې که په تا باندې هر څومره تکلیف وي نو یو انسان تر هغې مه قتل کوه تر څو پورې چې هغه د قتل واجب نه وي او بلکې د هغه په اړه باندې مخکې مکمل سوچ کوه. دې سړي فکر وکړو چې 3 اوښان مې هسې ضایع کړل. هغه چوپ چاپ شپه تېره کړله او سهار د دغه ځای نه را روان شو. لاره اوږده وه او د څو ورځو سفر و نو ده نه دا 3 نصیحتونه بیخي هیر شوي وو. په دې وخت کې د ده شپه په یو کلي کې راغلله. کله چې دا ویده کېدو نو ویلیدل چې په اسمان کې ستوري جوړ دي او په یو قطار کې ستوري ولاړ دي. کله چې ده دا قطار ولیدو نو ده ته د بزرګ دا نصیحت ور یاد شو او شور یې جوړ کړو. د کلي خلکو ته یې وویل چې ځانونه وساتئ سیلاب راتلونکی دی. خلکو په ده باندې ټوکې وکړې او د خپل مال خلاص کو او یو غر ته وختو. شپه یې تېره کړه. کله چې سبا شو ویلیدل چې ټول کلی په سیلاب منځ کې ګیر شوی دی او غرق شوی دی. څو ورځې دا همدغسې په غر کې ایسار و ځکه چې د سیلاب اوبه ډېرې وې. کله چې د سیلاب اوبه کمې شوې نو دا بېرته د هغه ځای نه را روان شو او شپه یو بل کلي ته راوړه. کله چې یو بل کلي کې د یو سړي په کور کې شپه راغلله نو ده ولیدل چې دغه سړی ډېر زیات خبرلوسی او ډېرې خبرې به یې کولې خو د هغه په سترګو کې هغه شیطاني رڼا او چمک ښکارېدو. ده ته د بزرګ هغه نصیحت ور یاد شو. ټوله شپه په همدې کشمکش کې ده ته خوب نه ورتلو. اخر پاڅېدو او بستره په داسې انداز کې راټوله کړه چې معلومېدل چې دا یو سړی ویده دی او بستره نه ده. هغه سړی راغی او د هغه په لاس کې یو خنجر و. هغه راغی او په دغه بستره باندې په خنجر غوزارونه شروع کړل او دغه بستره یې ونیوله او په هغې باندې د لرګو او د خنجر ګوزارونه هم وکړل. کله چې دې سړي دا هر څه ولیدل نو زر یې دغه د کور سړی ونیو او کلک کلک یې په حجره کې وتړو او د هغه ځای نه په تېښته وتښتېدو. کله چې خپل کور ته راورسېدو نو ولیدل چې د ده ښځې سره یو ځوان په کټ کې پروت دی او دواړه ویده دي. ده ته ډېره زیاته غصه ورغله او په زړه کې خیال راغی که زه دا ځوان قتل کړم نو ما ته د ده په اړه هیڅ معلومات نشته ځکه چې ده ته د هغه بزرګ خبره هم ور یاده شوې وه چې هر کله څوک وجنې نو د هغې نه مخکې سوچ کوه هسې نه چې بیا ته وروسته ډېر زیات پښیمانه یې. ده وویل چې ما ته اولني نصیحتونو هم کار کړی دی، دویم نصیحت هم کار کړی دی، راځه دا 3م نصیحت هم وازمایه. په دې غرض باندې دا د کلي نه بهر لاړو. کله چې سحر شو
د ده په زړه کې خیال راغی چې د کلي خلکو نه د دې خبر په اړه معلومات واخلم. کله چې هغه خپل کلي ته راغی او د خپل ځان په باره کې پوښتنه وکړه نو خلکو ورته وویل چې دلته یو سړی اوسېدو چې د دغه ښځې او د دغه هلک پلار و. هغه کلونه کېږي چې له خپله کوره مسافرۍ پسې تللی دی او کله چې هغه له کوره تلو نو څو میاشتې وروسته یو زوی هم پیدا شوی و چې هغه اوس ځوان شوی دی. نو د ده په ذهن کې خیال راغی چې کله د شپې ما هغه ځوان لیدلی و هغه زما زوی دی چې د هغه د قتل کولو خیال د ده په زړه کې هم راغلی و. هغه چې کله کور ته راغی او خپلې ښځې سره ملاو شو ټول ډېر زیات خوشحاله و. کله چې ترې د هغه هلک په اړه پوښتنه وکړه نو ورته یې وویل چې هغه ستا زوی دی. نو دا نور هم ډېر زیات خوشحاله شو. قدرمنو دوستانو رښتیا هم که څوک تاسو ته نصیحت وکړي نو هغه نصیحت ځان سره وساتئ. ګوره د دې بزرګ دې نصیحت دا انسان د څومره پریشانیو نه وساتو. په هر نصیحت باندې غور کول پکار دي. د دې قصې نه موږ هم دا درس اخیستلی شو چې د مشرانو خبرو ته باید غوږ کیدو او د هغوی په خبرو باندې عمل وکړو. قدرمنو دوستانو که دا قصه او دا واقعه مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ. که غواړئ چې تاسو ته په آینده کې هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو نو زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.